بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن اوریدونکو د افغان میډیا څخه د نړۍ تازه او مهم پر وخت خبرونه لمونږ سره واورئ. تاسو کولی شئ زموږ یوټیوب چینل لومړی سر کې د سره سبسکرایب کړئ. د افغانستان د غزني راپورټونه وایي وسلوال طالبانو د پنجشنبې په ورځ دغه ولایت مرکز غزني هم ونیو. طالبانو ویان کاري یوسف احمدي غزني ولایت مقام امنیتي قومندانۍ ملي امنیت ریاست محبس په ګډون مختلفو سیمو نیول ادعا کوي. انځورونو کې د دې ډلې وسلوال غزني امنیتي قومندانۍ مخې او ښار په نورو هسکو ودانیو کې هم لیدل کېږي. خواله رسنیو کې د غزرګانو داسې انځورونه خپور کړي دي چې طالبان یې تلاشي کوي. ویل کېږي دا کابل ته د غزني د والي امنیتي قومندان ګاډي کاروان دی. د ډېرو هڅو سره حکومت په دې هیله کې تر اوسه غبرګون نه دی ښودلی. غزني پر کابل کندهار سړک پروت ستراتیژیک ولایت دی. د افغانستان سویل او ختیځ ولایتونه لازمې د کابل سره نښلوي. طالبانو دا هم وایي چې وسلوال یې د بادغیس مرکز کلا 9 ته ننوتلي او ښار 5 حوزې او ګڼ شمېر کمربندونه یې هم نیولي دي. افغان حکومت د طالبانو د ادعا په هکله هیڅ هم نه دي ویلي. طالبانو تېره یوه اونۍ کې د نیمروز، فراه، بغلان، بدخشان، جوزجان، سرپل، سمنګان، تخار او کندوز ولایتونه مرکزونه هم نیولي. د یوې اونۍ ډېر وخت کېږي چې له هلمند لښکرګاه کې هم د طالبانو او حکومت ترمنځ جګړه روانه ده. پرون دغه ښار کې د حکومتي ځواکونو له امنیتي قومندانۍ وتلي دي. یوې سرچینې د هلمند پر امنیتي قومندانۍ تر موټر بم برید وروسته د قومندانۍ ودانۍ ته دروند زیان وختی، ځکه نو حکومتي ځواکونو ته ودانۍ کې پاتې کېدل ناشوني وو. راپورونو له مخې لښکرګاه په مرکز زندان هم بېګا شپه 3 موټر بم بریدونه او وروسته جګړه هم شوې ده، خو زندانیان تر دې دمه د حکومت ځواکونو په واک کې دي. قدرمنو اورېدونکو، تاسو کولی شئ د نړۍ تازه او مهم خبرونه د افغان میډیا څخه واورئ. لومړي سر کې زموږ یوټیوب چینل هم در سره